جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوندنن چهارشنبه د روان لمریز کال د سنبل میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې او د افغانستان سوداګرۍ شورا له لوري د افغانستان سوداګریز او اقتصادي اړیکې تر سر لیک لاندې جوړ شوي کنفرانس کې ګډون او وینا وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په بهر کې میشت د افغان او بهرنیو پانګوالو ته ښه راغلاست ووایي او زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې سرتاسري امنیت راغلی، د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل شوې ده، صادراتو ترڅنګ د وارداتو او ملي عوایدو کچه زیاته شوې، په کوردننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی، د لویو پروژو چارې پیل شوې، همدارنګه صنعت، سوداګري او ترانزیت هم پرمختګ کړی دی. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اسلامي امارت د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه پر خامو موادو مالیه کمه کړې، صنعتي پارکونو پراختیا موندلې، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د لویو لارو بیا رغونه پیل شوې او د اوسپنې پټلۍ له لارې له سیمې سره د افغانستان د نښلولو چارې هم جریان لري. محترم ملا صاحب دغه کنفرانس ته وویل چې له طبیعي سرچینو بډایه هیواد د پانګونې ملاتړی حکومت، ځوان وړ ورځانه کاري ځواک، د سیمهییز اتصال له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی، د پانګونې لپاره پراخه چاپیریال او د پانګونې لپاره اسانه قوانین هغه موضوعات دي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره کړې ده. محترم ملا عبدالغني برادر خوند کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې د زمینې په برابرېدو سره نه یوازې افغانانو بلکې بهرنیو پانګوالو ته هم فرصت برابر شوی او دوی کولی شي دلته د برېښنا، کانونو، زراعت، ترانسپورت، زیربناو، ټکنالوژي او روغتیا ترڅنګ په ګڼو نورو سکتورونو کې هم پانګونه وکړي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت د ټولو پانګوالو لپاره د پانګونې اسانه قوانین رامنځته کړي او پر دې سربیره افغانستان ته د دوی د راتلو او دلته په بېلابېلو برخو کې د پانګونې او په دولتي ادارو کې له سرګردانۍ د خلاصېدو په موخه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې پانګوالو ته به ټول اړین معلومات او سهولتونه برابروي. محترم ملا صاحب نړیوال سیاست او حالاتو ته په اشارې سره وویل چې د افغانستان په شاوخوا کې د سمندري سوداګریزو لارو امنیت ته په کتو د ځمکنیو لارو ارزښت ورځ تر بلې زیاتیږي چې په دې سره به افغانستان د خپل جیوستراتیژیک موقعیت اهمیت په واقعي ډول پیدا کړي. په همدې موخه اسلامي امارت هڅه کوي چې د افغانستان سوداګریزې ترانسپورټي لارې په اساسي ډول ورغوي او پرمټ یې له هغو ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي چې اوس مهال ورسره اتصال نه لري. اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټول هیواد کې لویې لارې، سړکونه او د اوسپنې پټلۍ شبکې جوړې او لا نورې هم پراخې کړي. په پای کې یو ځل بیا محترم ملا صاحب ټولو کورنیو بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت یې بشپړ ملاتړ کوي او په دغه برخه کې ورته ټول اړین سهولتونه برابروي. په دغه کنفرانس کې پر افغان پانګوالو سربیره یو شمېر امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو لسګونو پانګوالو ګډون کړی و چې په افغانستان کې له راغلو عیني پرمختګونو یې ستاینه وکړه او په مختلفو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان.